بعد له ډېره وخته څخه چې کومه د اناوردي او د قرارداد په هکله د څه خبره روانه وه، الحمدلله نن انتهایي دغه ته رسېدلي سره، یعنې توافق شوی دی چې هغه قرارداد دی چې کوم وخت کې مخکې له دې څخه دغه بل څوک چې پر سر د اقتدار وي چې د هغو سره تړون شوی و، نو هغه تړون به انشاءالله نن بیا د سره نوی شي او نور چې کوم هغه به بیا په واپس کې انشاءالله په هغه باندې دغه کوو، عمل کوو، خبره به پر کوو. موږ غواړو چې د ټوله نړۍ د ملکو او دولتو سره ښې اړیکې ولرو او د ټولو سمو غوښتنه دا ده چې افغانستان یو ځپل شوی ملک دی، ډېر تکالیف او ډېر مسکنت غربت تېر شوی دی. د هر چا سره نیک تعلقات او نیکې رابطې غواړو او د دوی سمو خواهش دا دی چې د افغانستان د دې مظلوم ملت په خاطر خپلې پانګونې او خپلې سرمایه ګذاري په افغانستان کې وکړي او ښه په امن په ډاډ کې باید وکړي، ځکه که موږ اوس وګورو الحمدلله په افغانستان کې په 80% امن و امنیت تأمین دی او نور هم موږ انشاءالله هر هغه خارجي هیوادونه چې په افغانستان کې دلچسپي د خپل سرمایه ګذاري یا د قراردادو لري، هغه دې مطمئن اوسېږي انشاءالله موږ د امنیت تضمین کوو، د سر او مال او د عزت تضمین یې شته. نو هر څوک چې وغواړي هر ملک موږ آماده یو چې په هر بخش کې که هغه په معدنیاتو کې، که هغه د نورو میدانو په قرارداد کې خبره راسره کوي، موږ آماده یو ټولو هیوادونو ته، که هغه نږدې وي که لیرې وي. نو موږ د دې دپاره دا خبره کوو چې افغانستان د دغه حالت څخه وژغورو لکه څنګه چې اوس وجود لري. خو الحمدلله چې اقتصادي مسؤلیت موږ ته را په غاړه شوی دی، په دې فخر کوو، په دې افتخار کوو د خپل افغانستان د ملت لپاره. دا یو ښه پرمختګ دی چې ډېرې ښې پروژې افتتاح شوي دي. نو دا هم نن چې موږ ناست یو انشاءالله په دې کې به هم د افغانستان پر اقتصاد باندې مثبت اغېز ولري او زموږ د ملت د خلکو چې وچه نه د ویزو د خاص ترتیب برابر دی، نه د سفر ترتیب خاص برابر دی، الحمدلله کېدلی شي چې د دغه تړون په خاطر زموږ د تجارو وروڼو، زموږ د عامو خلکو ټولې لارې خلاص شي، که هغه مشکل د ویزو په باب وي هغه به هم انشاءالله حل شي، ځکه هر چاته به لاره خلاصه شي چې هغه په افغانستان کې راشي او خپله پانګونه وکړي او خپله سرمایه ګذاري وکړي. دغه ستونزه به دوی ته نه وي چې نه زه بیا د یو خوا سه ویزه اخیستی شم، نه بیا راتللی شم، یا به ماته مشکل وي. هغه مشکل انشاءالله 100% کې حل کېدلی شي. نو موږ اوس د دغه موجوده قرارداد په هکله تړون په هکله اوس دا خبره کوو چې دوی خپله هغه قرارداد اوس د دغه میډیا په مخ کې سره امضا کړي. وما علینا الا البلاغ المبین. ګرانو دوستانو، تاسو خبر یاست چې د افغانستان اسلامي امارت بعد د دې چې د ناټو قواوې د کابل څخه ووتلې، د میدان وضعیت په ډېر بد حالت باندې و، ډېر تخریب شوی و او د همغه ورځې زموږ ټول مشران، تخنیکي همکاران لاس په کار وه تر څو چې د رغونې دپاره او د لارې خلاصولو دپاره د افغانستان ټولو خلکو ته، تجارانو ته، ډیپلوماتانو ته، سیاسیونو ته
لار خلاص شي او ټول نړیوال پروازونه خپل نورمال او ستاندارد حالت ته راسي. دا تلاش زموږ شپه ورځ ادامه درلودی او تاسو به د رسنیو د لارې اورېدلي وي چې د ډېرو ملکونو نورو ملکونو سره هم موږ خبرې کړې وې په دې اړه. جزئیات د قرارداد مو ورسره شریک کړي وو او کوم خدمات چې موږ غوښتنه درلوده هغه مو ورسره شریک کړي وو چې بعد ډېرو بحثونو الحمدلله د لوی خدای په نصرت نن دې نتیجې ته ورسېدلو چې د امارات متحده عربي د هیواد سره دا قرارداد په ډېرو ښو شرایطو امضا کوو. د قرارداد نوم په انګلیسي کې ګراوند هانډلینګ دی او په پښتو کې طیاراتو ته په هوايي ډګرونو کې د ځمکني خدماتو ارایه کول دي. کله چې یوه الوتکه په مځکه کښیني بیا تر څو چې راځي د ترمینل ته، ترمینل کې څه وزن یې چې کښته کېږي بیرته پورته کېږي، تیل، مسافر، هر څه چې ورته طیارې ته خدمات کېږي دا ټول شامل د دې قرارداد دي او قرارداد ډېر تخنیکي جزئیات لري. دا قرارداد ګټې د افغانستان د خلکو دپاره دا دي چې په اعتبار د دې قرارداد چې یو بین المللي تضمین یا انشورنس ټولو نړیوالو مشهورو هوایي کمپنیانو ته ورکوي چې انشاءالله ټول کارونه به په ستاندارد ترسره کیږي. د ګاک په نامه د امارات متحده عربي کمپنی دلته زموږ سره یو کلن پخوانی قرارداد هم درلودی او هغه تجربه موږ درلوده. د دې کمپنی سره زموږ ښه روابط او ښه خدمات اجرا کړه. همچنان غواړم چې یادوري وکړم چې په دغه وخت کې چې موږ په ډېر سخت حالت کې وو، ایمرجنسي حالت وو، د امارات متحده عربي ملک زموږ سره یو مقدار اقتصادي او تخنیکي مرستې وکړې، ترمینالونه یې راته ورغول او ډېرې همکاریانې را سره وکړې او بېره دې چې زموږ نه کوم مادي امتیازات وغواړي دا خدمات یې تر اوسه په هوایي ډګرونو کې ترسره کول. نو د دې ټولو خبرو په نظر کې نیولو سره د ګډ کمپنی یو بین المللي مشهوره کمپنی ده چې په نورو میدانونو کې هم په خپله امارات متحده عربي کې دغه خدمات ترسره کوي. دوی د ډېرو کلونو په دې هکله تجربه لري، متخصص خلک لري او علمي او فني تجهیزات او وسایل ټول ورسره موجود دي. د دغه مثبتو ټکو په نظر کې نیولو سره د ترانسپورت او هوانوردي د وزارت مشرتابه او د اسلامي امارت مشرتابه تصمیم نیولی دی چې دا قرارداد ورسره امضا کړو. انشاءالله د دې قرارداد په امضا سره به ټولو مهمې بین المللي هوایي کمپنیانې به دا جرأت وکړي او دا توانمندي به پیدا کړي چې افغانستان ته د مسؤونه پروازونو د ترسره کولو په خاطر خپل ټولې الوتنې د سره پیل کړي. The Islamic Emirate of Afghanistan, the 4th of November 2020. That commitment continued under very challenging circumstances, and we continued to work for the people and this country. And I'm very delighted at this point that that commitment is reflecting in a contract which we are about to sign. I can tell you that there are three things at least which I see at this point in time as a result of this contract. The first is that the international community, the international airlines, which have been away from this country for the past few months, we're hoping that they would come back to us in terms of seeing the continuity of the same people who handled them before the events of August 2020. Including, for that matter, the airlines positioned in the United Arab Emirates. So I see those airlines also coming back and facilitating that process. The second point is about the recognition from International Air Transport Association to our competence, which we have had in the past, and that continuation and that recognitions would happen as a result of our presence in this country and this continuation of our work. The third is that the business community, the trade, commerce, the people-to-people contact, we see that coming back. We see that growing. So at least in these three areas, we see this contract as signaling the return of those three elements which have been missing. I'm just delighted to say that it's all come out well. Thank you very much.